انورشاه کرار حجرې ته ورمخته شو. سهار به یې چې کار نه درلود، له ملا عبدالهادي سره به ملګری او حجرې ته به لاړ. په طالبانو کې له قاري افضل او ملا سید احمد سره د ملګرتیا تر حده بلد شو. قاري افضل ګپ شپي او د ټوکو مزاج درلود. د نورو طالبانو غوندې به یې په ده هم ټوکې کولې. ملا خیرالله چې په عمر تر نورو مشر و، او ملا آصف چې خاموش مزاج یې درلود، له ده سره ډېر نه غږېدل. خو په ټوله کې د حجرې د طالبانو صمیمیت، عاجزانه ژوند او د ملګرتیا ماحول د انورشاه لپاره د کلي د دوکان تر بانډار ډېر په زړه پورې و. انورشاه ته یوه ورځ ملا خیرالله وویل چې همداسې ګرځې، خو دلته یو دوه واړه کتابونه شروع کړه، یو شی خو به زده کړې. انورشاه د ملا خیرالله په مشوره قدوري او نورالظلم شروع کړل. په انورشاه د حجرې طالبان ډېر ښه لګېدل، خو دې ته په تعجب کې و چې دوی هم د نورو خلکو په شان هېڅ د جهاد خبره په خوله نه راوړي. کله ناکله سهار تر ډېرو ویده وي، درسونه هم په شوق نه وایي. یوه ورځ چې قاري افضل د اور په ځای کې د غرمې لپاره دیګ باندې کړی و او انورشاه هم ورسره ناست و، خبره په امریکایانو کې راغله. انورشاه ترې وپوښتل، دلته هغه مجاهدین طالبان چیرې دي؟ هغه په راډیو کې چې یادوي او وایي چې له امریکایانو سره جهاد کوي. د قاري افضل رنګ بدل شو. فکر ته د وخت موندلو لپاره یې په لاس کې نیولی لرګی په اور پسې کړ او بیا یې ځواب ورکړ، مجاهدین طالبان څه کوي؟ هغه غریبان به خدای زده په کومو غرونو کې ګرځي. چې هر ځای وي خدای پاک دې وساتي. امین. خو دا پوښتنه دې تر څه وکړه؟ یاره قاري صاحب، یوه خبره به درته وکړم، خو اول لاس راکړه چې چاته به وایي نه. افضل چې د انورشاه جدیت ولید، حیران غوندې شو، خو بیا یې هم لاس ور وښت کړ. انورشاه اوږد بیان راواخیست او په لومړي ځل یې خپله د زړه غوټه قاري افضل ته پرانیسته. دا چې څرنګه په افغانستان د امریکا له یرغل نه خبر شو، څرنګه یې هر څه پرېښودل او د جهاد په نیت را روان شو. خو اوس دلته لوری لودن ترې ورک دی. ده له چا سره شناخت لري، نه څوک پرې باور کوي او نه د مجاهدینو ځای او مرکز ور معلوم دی. د خلکو خبرې چې اوري هر څوک ورته د امریکا جاسوس ښکاري. نه دی په خلکو باور کولی شي او نه خلک په ده باور کوي. قاري افضل ته یې وویل چې که کوم مجاهد پیژني یا د مجاهدینو ځای ور معلوم وي، ده ته دې وښیي، دا به یې ورسره لوی احسان وي. قاري افضل د انورشاه داستان د زړه په غوږو واورېد. د هغه د بیان په وخت به یې چې د هغه جدیت او د زړه له تله خبرې اورېدې، احساسولی چې واقعا همداسې ده. دغه ساده ځوانکی چې له سرې یې صداقت اوري، په رښتیا د جهاد تږی او د مبارزې په اراده راوتلی څوک دی. خو چې بیا به یې دې ته کتل چې د جلات خان خوریی د ابراهیم د ترور زوی، چې پلار یې اوس هم په هندوستان کې د سود معامله چلوي، کوچنی په پېښور کې رالوی شوی او انګریزي مکتب یې ویلی، دا ټولې خبرې به ورته اصلاف یو ګپ ښکاره شوې. انورشاه په یوه ساه خپله کیسه تېره کړه او قاري افضل هم د زړه په غوږو واورېده. افضل په ذهني کشمکش کې و چې څه ورته ووایي او څرنګه ځواب ورکړي. په اخر کې د دې پر ځای چې د مجاهدینو پته ورکړي، خبره یې بلې خواته یوړه. انورشاه ته یې وویل، ګوره، دا بیان خو دې ماته وکړ چې بل چاته یې ونه کړې. تا ته به خپله د یوه میاشت معلومات شوي وي چې حالات څومره سخت دي. امریکایانو څرنګه جال خپور کړی دی. عملي جهاد خو څه، که څوک د جهاد مازې نوم هم واخلي، بله ورځ یې تر کور ټانګونه تاووي. زما خو د ځان په شان تا ته هم مشوره ده چې اوس خپل عمده سبق ته دوام ورکړه. که جهاد شروع شو، حالات مناسب وو، د مجاهدینو ځای او جبهه معلومه وه، بیا به هغه وخت ګورو. د جهاد ارمان له هر چا سره شته، خو اوس حالات ډېر خراب دي. قاري افضل چې دا خبرې کولې، د پخوا خلاف یې د انورشاه له سترګو سترګې اړولې. د خبرو طرز یې هم عادي نه و. انورشاه دومره پوه شو چې قاري افضل یو څه ترې پټوي او د تېر ایستلو هڅه یې کوي. د اور ځای ته د ملا خیرالله په راتګ دوی موضوع بدله کړه. د غنمو له ونه ولوېدل او د سفرونو تریشلو درمیندانو خوارۍ شروع شوې. مازدیګر به د کروندې پر سر خړ ګرد لکه وریځ ولاړ و. هلته به سپر ګرځېده، دلته به تریشل چالان و. په خالي پټیو کې د سریدونکو مالونه د ګونګړو شرنګا، په منځ کې د کوم خره اونګاره او د چایو پیالې او چایبر په لاس کورونو ته پر لاره ستړي ماشومان. د کلي د مازدیګر نوي رنګونه وو. انورشاه به چې نیمه ورځ حجره کې و، ماسپښین مهال به د کروندې خواته ورغی. د ماما له زامنو سره یې د غنمو د کودو په راوړلو او وږو ټولولو تر خپله وسه مرسته کوله. یوه ورځ ابراهیم دو چرګان حلال کړل او د کور په ښځو یې د اشر میلمستیا د تیارولو غږ وکړ. د جلات خان درمند له اشر پرته له تریشل د ایستلو نه و. هغه شپه د جلات خان کشرۍ نکلنه لور لا درمند ته د غنمو په تریشل کولو کې د کار لپاره تللې وه او د غنمو ناوې ته یې لوښي سمول. انورشاه ته هم غیرت ور وړاندې سوی و او له اشربانو سره د شپې رونولو اراده یې وه.
ترې 20 ناوخته راغی. وروسته چې اشرباڼې راپورته کېدل هم یو څه وخت ووت. د اوړي د لنډو شپو 2 برخې تېرې وې چې درمند په ختمېدو شو. انورشاه چې په لومړي ځل ځان سم ستومانه کړی و، کله یوې خوا یې له ستړیا هډونه خوږېدل، ورسره بې خوبۍ هم سربداله کړی و. ترې لا بند نه و چې انورشاه مخ په کور څادر په اوږه کړ. له کلي راوتلې د کروندې په پیسه یې د کلي حجره وه. انورشاه چې ورته رانږدې شو، په زړه کې یې ورتېره شوه چې کله ټولو مخکې کور ته لاړ شي، یو خو له ښځو شرم دی چې له ماشومانو مخکې له کاره راوتښتېد، بله ده چې په کور کې آرام خوب هم نشي کولی، نو یې ښه وبلله چې حجرې ته ور وګرځي. تر هغو د سهار اذان وشي او بیا به د خوب پوره کولو لپاره ډډه واچوي. شېبه وروسته انورشاه د حجرې له دروازې سره و. غوښتل یې دروازه خلاص او یا وټکوي، خو چې پام یې شو دروازې ته د بهر له خوا کلف لګېدلی. اریان دریان ودرېد. ماښام لا کروندې د تګ پر وخت یې ملا سید احمد لیدلی و چې د حجرې تر څنګ د کلي له ماشومانو د وظیفې ډوډۍ اخیستلو ته منتظر ولاړ و. له ځانه په پوښتنه شو دا به چیرې تللی وي؟ خدای مه کړه کوم مشکل نه وي ورته جوړ شوی. په حالاتو خو باور نشته. تش په نوم طالب هم د القاعده او ترهګرۍ په نوم تورن او نیول کېدلی شي. همدې فکرونو ترې ستړیا او کور ته د تلو خبره هېره کړه. فکر کې ډوب له حجرې د کلي پر خوا ګام په ګام روان شو. ناڅاپه یې د څنګ په پټیو کې سرپی واورېد. ګوري چې 3 کسان یو له بله په مناسبه فاصله کې په چټکو ګامونو د حجرې په خوا را روان دي. خلک داسې تلي ولیدي لکه تر شا چې څوک پسې وي او د تېښتې هڅه کوي. انورشاه ځای په ځای کېنست او د نابلده کسانو په ننداره شو. مخکینی کس د حجرې دروازې ته ور وګرځېد. د انورشاه په زړه ویره ننوته. غږ شو ملا سید احمده کیلي له تا سره وه؟ د قاري افضل غږ یې وپېژند. انورشاه لکه څوک چې له ویرونکي خوبه راویښ شي، په داسې حال کې چې د حجرې پر خوا یې لوی ګامونه اخیستل غږ یې کړ. دغه تاسو یاست؟ د ټوپک د بلوټ کړس سو. شاتني کس مرمۍ تېره کړه. ته څوک یې په دې نیمه شپه؟ زه یم انورشاه. انورشاه څه بلا غواړې په دې شنه خړه؟ یو کس ورنږدې او د ستړي مشې په دود یې له لاسه کلک ونیو. انورشاه لیدل چې د ملا خیرالله یوازې سترګې راوتلې، مول یې وهلی، شنه چانټه یې تر ملا ده او په چپ لاس یې لنډی کلاشینکوف نیولی. دروازه خلاصه شوه او ټول په بیړه ننوتل. په چوتره کې یې مولونه خلاص او وسلې یې کېښودې. قاري افضل او ملا سید احمد د واسکټ له جیبونو شاجرونه راوایستل. یوازې ملا خیرالله چانټه درلوده. قاري افضل د لویې کوټې د توخانې خوله خلاصه کړه. وسلې او مخابرې په پلاستیکي بوجیو کې ځای پر ځای او بوجي په توخانه کې درنه کړه. خښته یې بېرته پسې ودروله. ملا خیرالله د چوترې په ژۍ له انورشاه سره کېناست. دواړه نه پوهېدل چې څه سره ووایي، خو بالاخره خیرالله په داسې ډول پوښتنې پیل کړې لکه په دې توره شپه حجرې ته د انورشاه د راتلو دلیل چې معلوموي. انورشاه ورته د ترېشل بېخوبه کېدلو او حجرې ته د خوب لپاره راګرځېدلو کیسه بیان کړه او له لږ ځنډ وروسته یې ورته وویل شاید الله تعالی ته به زما دعا منظوره شوې وي. ما قاري افضل ته خپل حال ویلی دی چې دلته راغلی یم. له هر لمانځه وروسته دا دعا کوم چې خدای په جهاد کې مې نصیب وکړي، د جهاد لار راوښیي او له مجاهدینو سره مې یو ځای کړي. ما مخکې هم په مختلفو طریقو کوښښ کړی و چې مجاهدین پیدا کړم. حتی ستاسو ملګري قاري افضل ته مې هم ویلي و، خو هیچا راته لار نه ښودله. بالاخره الله تعالی دا دی پرې پېښ کړم. ملا خیرالله چې په پیل کې انورشاه ته په شکمنه سترګه کتل، وروسته یې چې د ده غریو نیولې خبرې اورېدې تاثیر یې پرې وکړ. قاري افضل ته یې ورغږ کړل. افضل راغی او د انورشاه د خبرو تایید یې وکړ. د ملا خیرالله یو څه اطمینان وشو. ناڅاپه پاڅېد. اوس ټول ستړي یو. هغه د سپېدې چاودلې دي. اودس او جماعت به وکړو، نور مجلسونه به په کراره کوو. سخت مهال څه باندې 9 بجې وې چې قاري افضل د 2م ځل لپاره انورشاه وښوراوه. جکسه ټول پورته شوي، ته لا پروت یې؟ اوس به مولوي صاحب راشي. انورشاه سترګې رڼې کړې، اړخ یې بدل او بېرته یې سترګې سره ورغلې. افضل د پښې له بټې ګوتې کش کړ. وام جکسه څه درته وایم؟ انورشاه وویل جګېږم. افضل وویل ته ودرې، د شپې تېرولو زور به در معلوم شي. هغه چې په موږ پورې به دې خندل چې تر غرمې پراته یاست، اوس خو ته داسې تانګې وانګې پروت یې لکه په پیکاچ لګېدلی یې. انورشاه په ځای کې راکېناست. سخت خوب راځي، ټوله شپه مې ویښه تېره کړې. افضل وویل ته لا صبر، خندا یې د غاړې غړوندی. انورشاه بدن سره کش کړ او له ځایه ولاړ شو.